څو ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو دوه ستوري جنگيږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي. بعضې وخت کې به غوسه م راله، بعضې وخت کې به سمه خبره وکړه، څه وخت کې کږه خبره وکړه. ستارې به جنگيږي او ستارې به صاحب په پلاني ملک ورځيږي او ساوث افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومتر به یو ټوکړی داغه او اسی دي خلکو تاریانو ماچ نو یو پوی غوندې سړی او داسې پوی سو نیک غوندې او غوسه خوراله ډېره خو یو دوه شعره مې ورته وویل چې دې ګیرې ته دې مو ګوره، دې سنتو ته دې مو ګوره، دې شان شوکت ته دې مو ګوره او د قرآن نه دومره ناخبرۍ ته مو ګوره. ځان نه دې بالکل نظام الدین اولیاء جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیاء روان الله بندگان. رحمان بابا وایي چې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. ټول عمر به ته جفا کې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقي کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. معشوقي کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. نو مالتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ماستا خوی دے و هر چا و تستایلے، ماستا خوی دے و هر چا و تستایلے، ہسے نچ میں پدرس جہان رسوا کړي. استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار وکړي او چې په خبره نه پوهیږي دینه به څه انتظار کوي. عزیزانو عرض میں داو چې دنیا پریشان وا چاله قیامت راځي او ستوري دوه جنگې د پاسو د شپې 12 بجې به زما یو کشر زوی دی هغه ماته وایي چې دادا بیګاله به 12 بجې رښتیا قیامت. ما ورته ویل چې قیامت خو یقیني دی او داس چلو که چې دې کوټه کې سملا کې دې شي چې یوازې کوټه کې راودي نه نیسي. مسمه ورته قیامت خو قرآن نن 1500 کاله مخکې ویلي. کوم خلکو ایمان چې قرآني هغه په دې خبرو نزي کذیبه. امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه څه به منې د امریکې پر کټیا، یا پیرنګي به وایي چې قیامت راغی نو ته به وایي چې قیامت راغی. تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټیا د سړي ځامن شوي نه که خانانو نوابانو جایګیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو ته ولا ور کړی دي نو موږ له سره کړی هغه ځن طلاق چې تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټی توپ کوو. دا خانایو نوابایو خان بادرایو دا د پیرنګیانو تعلیو چې دوی به سټله ولا به ورکول. 1500 کاله وشو چې خدای ویلي چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. اے پیغمبر یو ورځ بستا په دې دنیا باندې راځي آبدم را د هیبت ورځي چې الکان به پکې د هیبت نه سپینګری شي، الکان به پکې سپینګری شي. السماء منفطر به او دا ټول اسمانونه چې دي دا به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راوغورځي. سیارې نه ساوث افریقا باندې به نه غورځي. دا الله څومره کائنات چې دا ټول اسمانونه به په دې راپرېږدي او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي. داسې اوار میدان به شي چې په مشرق کې اگای کېږي نو په مغرب کې به ښکاري. د سترګو په رب قیامت ته دي. اوس آثار قیامت بس کان وعده مفعولا. الله وایي د خدای دا وعده داسې ده مفعولا لکه تیر شوی وړاندې نه شوی ده. تیر شوی شی زیات یقیني په نسبت راتلونکي شي. د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیر شي. اوس آثار قیامت بسې آثار قیامت بدایي
چې اول به امام مهدی پیدا کی. امام مهدی به په مدینه منوره کې پیدا کیږي، سید قوم سره به تعلق نه. بیا به د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیہ السلام را کوزي د اسمان نه، چې تر اوسه په اسمان کې ژوندی ناسته. دا عیسی علیہ السلام به بیا په دې ځمکه 40 کاله د حکومت کوي. خو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیہ السلام به په خپل مخ کې امامت نه کوي. امامت به د رسول الله په امتی پسې منځ کوي. ولې چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي. نو به چلی خپل قانون نه او 40 کاله به په دې ځمکه حکومت. هغه نه بعد به بیا دجال را پیدا شي. هغه دجال چې دی فی الحال ژوند دی. دا لیدل چاو مشکات کې چې کوم روایت راځي ټول مليان مې چمړ کړي. هغه دجال فی الحال ژوند دی په سمندر کې اوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسړی را ویجی زه اسلام راوړم. ولی وی په کشتای کې سورم او بومي کشتای له دیکا ور کړه. یو د سې ته بوتلم چلته یو سړی ناستو په یو ستر غړوندو او ما ور سره خبره اترې شروع کړې. راته وی چې زه دجال او زبا دنیا ته دروزما او دا ټوله دنیا به سبا پای معلوم په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای په خر بسورم او ټوله دنیا به پای معلومه. زه په پاکستان کې د دجال رونه ډیر، خو لیکن فی الحال چې د دجال باندې دی په خر بسول. خناکه خبره پکې بل څه ده. خناکه خبره پکې دا ده چې دا دجال څه وخت کې راوځي او په خر سوري او منډي وای نو دا خر به خاشنه کوي. او دا زمونږ د زمانه خر مګورانو که خیال دې کړی دی دا خاشنه ډیر زیات دي. سم یو دومره ډیره او باسي خر. اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبرو دا غیا خاشنه به څومره ډیږي. دا خر چا خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه براو چتو چې دا مټیې ده منای ده. یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وا په دې چوکیادګار باندې. اسیم دا خبرې تاسو کړې دي. زه پټې خبرې نه کوم، بالکل نه. نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شمدید دا عقل مونږ نه الله غسته دی. په دې چوکیادګار جلسه وا د یو پیر سره موټر ولاړ. هغه د پیر موټر چې هغه سره شیخان ولاړ. چې شیخان ولاړ نو یو سړی ویل زه سر سره ولاړم. ویل دا د پیر سره موټر دی. نو شیخ ورته وی چې دا خله دی موټر. ویل ولی کاکا ویل موټر ولی دې کې خو تر راځي. تولندې شریف وایا د پیر سره موټر دی. تولندې شریف وایا دا به وقفتیاګانې مونږ کړی دي. یعنی موټر کې تر لفظ راځي او پیر سره د خدای په نیک کرامت کی اوسم شتا په دې قبایلو کې چې دا غي مخکې د پیر نه خدای دای په نیک کرامت کا داسې په دې دوړو لاسونه پلانې پیر خدای دای په نیک کرامت پیرانه پیر خدای دای په نیک کرامت واستقم. د مشرک بچیا په نیک کرامت کېدل د خدای کار دی کړي پیر کار وای تاسو ټول فلال دی غرونو ته دام دا اورېدو نه کوم. زه چې د کوم کلیم در ادم خیل ورته وای دا جوخت اول به خپل پرتګ درته وباسم نو بیا نور پسې تاسو ګرځي. دا زما کله دی نه دې نه شل میله دی دې ته ورشي. زمون خزي زمون سړی قسم چې خوري په کاکا صاحب نه دا قسم وي وایله کوي کنه باندې والا په کاکا صاحب نه دا قسم وي په بابا صاحب نه دا قسم وي. بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا مې دې قسم وي په دې جمعات مې دې قسم وي. فلال زه چې دې بالا باندې کې وړو کې لوي شم دلته راشي چې دا تبارو خیر الکه قسم خو چې دا ورانه باندې کې ما دې دا جمعات وې کوي کو دلته د صحیح ځامن نشته. ما به خبره پوهیږي دا جمعات مې دوی ته مور دې مټي د لاړه شپ جمعات قسم کړي. دې قوم تر اوسه پوری دمره نه دي ځکړي چې قسم پچا کی. قسم د الله د ذات نه سوا په بل هیڅ شي نه کی. قران د خدای کتاب دی کنه دی. که یو سره دا وایي چې په دې قران مې دې قسم نه کیږي په
په دې خبره پوهېږئ په دې قرآن مې دې قسم نه کېږي سوا د الله د ذات نه په بل هېڅ شي قسم نه کېږي. بله ورځ یو سړی راغی وایي جي ښځې سره مې جګړه وه ورته مې وویل چې که دې کور ته زه راشم ما د دنیا ټول جوماتونه ووایي اوس څه وکړم 2 ورځې وشوې کور ته نه یم تللی مال ښځه دې څه وایي وایي ښه ده چې ورک شوې تاسو په ایمان چې د کوره راوځئ ښځې درته که تور منګي ماتوي ښځې لاندې په توپه ولګه او سړي پې ورباندې ولګه ښځې نر په نالت دي خدای دې پرده ساتي ښځې نر لاند درته وایم د ماښام مانځه نه پس لږ دا صدر کې آرمي سټیډیم ته لاړ شئ چې د ښځو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د هلکانو مو کوي د جینکو مو کوي لاند دا دلته دام درته چې شمدید خبره کوم زه ورغلی یم ما یې تماشه کړې ده زه هر کار چې کوم اول یې په خپله وګورم چې قسم مې په ځای خو دا د شپې چې تاسو کورونو ته وي سي آرونه وړئ او بلو پینټ یې چلوئ دا بلو پینټونه ما په خپله لیدلي دي دا سینماګانو کې چې څه کېږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپله ورغلی یم ویل هغه عین الیقین مې پرې راوستی دی اوس خو د څوک سینما والا ما ته وایي که نه چې زما سینما کې ښه کار کېږي یا ښه شی چلېږي ما مخکې د غږ نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یی خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به م رانیسي خو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانیولي یی په دنیا کې تاسو وګورئ غوړي دي تاسو کراچۍ ته لاړ شئ چې کومو تلوونو نه د غوړو تیل راځي هغه تلوونه وګورئ چې په هغې کې څه پراته وي هغه تلوونه وګورئ بله ورځ اوس درته یو سړی راغواړم اوس ګوره یې د وړو واغسته چې کور ته یوړه پکې د سړو روټو ټوکړې پکې د سګرټو ډبي پکې د سګرټو ایرې په ټوله بورای کې دا پرتې کله تاسو موړ وړئ که بورای اوسئ تاسو بیا تماشه وکړئ په دې غوړو پلوونو کې دومره پړسېدلې مږې پرتې اوس موږ وایو ها ډالډا ګرانه ډالډا د پروردګار په هغه توپه ولګئ چې بله نه خو پرېږدئ که نه تھرو آؤٹ پاکستان خلک د غوړو بایکاټ وکئ که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبی به په 1 روپۍ وانلي نو په دا مخ مې توکئ داسې ده که نه خو تاسو بدبخت قوم یې چې څومره کم شی ګران شي عمره ورپسې شي لکه سپی چې مرداره وګوري که نه خو چې څومره سربه ګوري نو عمره ورپسې شي اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو زه ډه خورم نه ما 2 کاله وشو چې غوړي نه دي خوړي ته ما ته وایې چې غوښه ګرانه شوه زه یې په توپه هم نه ولم غوښه په توپه 2 کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې نه یې خورم پېشتری ساګ د ټیپرو ساګ کورخې چڼې دا زما خوراک دی یا ډېر زړه مې چې وشي تیرا کې د کدو د ګل یو ساګ کېږي دې خلکو ته وایم دې مهرباني وکړي راوړي هغه نه مې صحت خراب شو نه مې اواز خراب شو نه مې روب خراب شو هېڅ خراب نه تاسو دا منئ چې ما 2 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې پروا مې نشته د هغې وجه څه ده د غوښې نه مې مړه ځکه تور شو چې ورشئ په بوچړي خانه کې وګورئ قصاب چې میخ حلالئ نو شاګردانو ته دعا د سور بچیه په مرۍ چاړه والا راکوي د بسم الله الله اکبر په ځای د سور بچی ووایي دغه تاسو خورئ دا ستاسو خوراک ورونو کتم مردار ټوله ورځ ښځې ګورئ که نه ګورئ ته وایې چې د بجلیګر ملا یم زه ښځو ته نه ګورم زه نه ګورم پلشته چې راننوځي څه به کوې ټیک شو په لاره روانه ده که ته ځان نه بچ کړې ټېله در سره وایي ته به ورته لار پرېږدې دې کټۍ ته تا ته لار نه پرېږدي زه ښځو ته نه ګورم ستا پلار به هم ګوري ګورې به ورته د دوی خبرې زه نه اورم ستا هغه نیکه به هم اوري ټوله ورځ د دوی خبرې غوښه نه خورم که ته نه خورې بچي به دې نه پرېږدي ښځه به دې نه پرېږدي غوړي وسړیه غوړي نشته ښځې غوړي خراب دي تا نه وایي نو مونږ څه وکړو څه به لنډه واورئ مونږ چې واړه زمونږ نیا به مونږ ته ړوند چرګ پخولو ړوند چرګ وکړ داسې خبرې د ځان سړی کومه ړوند چرګ به یې پخولو نو هغې کې به م روټۍ ماته کړه به م بیا خوړه
رون چرګ دی ته وایي چې د شړشمو د تیلو بګار به د وږي وکړو او به وخټ کولې او پاغي کې به کورکمان لګوا چول او غوبو ته به واچو نو به بزیړ شو او بګار به ورته وکړو نو نیا به مې پکې روټه ماته کړه بل کفرای نو دا څه دی ول دا رون چرګ دی یو ورځ ما دي پښتنو کې مالادي تیکا پکې نشته چې بچیا رون چرګ دی لای چې تیکای نه وي او خوروای وي په پریدای جبه کراته وای چې رون چرګ دی لای چې تیکای نه وي خوروای وي اما تکړی ټیکاله پکې وخورو بس په دې به ماړ کو رون چرګ خوري بیړه غر کو مخ خوري چې کم شي ګران شو پتو په وړي دوړو بورای وګوره کم ځای ته ورسیدا غوړی وګوره کم ځای ته ورسیدا چینی وګوره کم ځای ته ورسیدا خدای ته ګوري څه حالم جوړ کړي عقل کوي سوچ کوي دا بیا مطالبه چا نه کوي چا نه کې مطالبه بیا خزونه کې دا داسې مثال دی وخت کې زمونږ د ملک لکه سړی راشي کور ته خدي ته وایي چې خدي بازار لزمه 2 روپے برانه کې ناغه داسې په خوا به خزو لوپاټي پیس کې پوره پیسې تړلې کنه اوس خواره خزه توبره ګرځي خیالم کړی دی ورته دغه هغه څه وي بټونه سبلا بلا ورته ها بکس او ساره خدي دا بلا پوګه کې چوي نو سره ولرای چې خدي 2 روپے راکې بازار ته ځم والا بس هر وخت خپل چنګ مال نیولې نو سمونږ هر وخت خپل چنګ خدي ته نیولې اوس به څه عدالت یو سره چې خبر وشل به اوس به څه کې د کاتولیک لاره تاسو د کاتولیک لاره نه اوس به څه کوي څه او وایي څه څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد ګلزار کړي د کور مالک د خزه جوړ کړو بیا ته سوال کینو غوسه کیږي تاسو پوه شئ او تاکړی دي چې تاکړی دی اوسه سمبالوا اوس چرته په پیدا کی ها ما ته به اس ګیله نه وي کله غوړو ډبه په 2000 روپۍ ډبه شي ما ته ګیله نه بوا کورو بورای په 15000 روپۍ بورای شي ما ته به ګیله نه و خو کزما د ملک حکمران طبقم د عمر ابن عبد العزيز پشان وې دښو زما د ملک حکمران طبقم د حضرت عمر پشان وې زما د ملک حکمران طبقم د ابوبکر صدیق پشان وې ما ته به اس ګیله نه والکه چې د جمعات کې زدر سره ناس مو تاسو زما مقتدیانی چې زموږه مال ته نه راغلی تاسو موږ یې نو مانه بګیلاو کوي ها او چې ما ته مجمع په مصالح پرتی وغه پرتی وي پوښوي او خو کوڅ تا کال او برتا کال می ورته وادي او تاسو راته ګورئ زدا شوړې په خپل منډه منو ګیله برانه نه کوي نازیدانو ګیله د دې خبره ده چې شاهان اخراجات کم کی راو غورځي ته د غریبانو سټیج ګوره چې خود به خود چتیږي کنه چتیږي او دا څومره ټیکسونه چې دوی لګولې دي دا د شاهانو د لپاره لګولې چې دا غي د میخو وانډې نه پوره کیږي انکم ټیکس او پراپرټي ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس او پلانټ ټیکس فنا په خدای که کسٹم والا ګوره دا څه بنات بور په سړکو په ولاړ کسه به پولیس ګوره او هو اوس نن د باړې نه یو ډک بس راغی سحر وختي وی چې دا ډرایور دی ځوان الک د اسلام آباد کفر آباد نه اسلام آباد په چوک کې یو انسپکټر ته پیسې غوښتي د سره وینا نو د غصې نه نه بوتلو ګیره ته کاله کړ وی چې د سره واست چلو مال تل ګیره به بیا وشي خیر دی اندازه کوي دی حتی نوبت ستا په ملک را ورسید اور سره بس تاسو به چمچورای پیژنئ تشته ها کربوړی نه کربوړ دا کم دی دا کم دی برازان په وخت کې بیا خو ګوم ګورای کربوړ دا په دیوالونو چې ګرځي دیتا اسی بای دیوی غوندی تاسو وګورئ دیتا به مم عقل حیران شي چې باتای بلیږي راډ بلیږي یا بلب بلیږي نو دا کربوړې په دیوالونو راځي نو هغه ته ماشي راشي نو دا کربوړې رو داسې او چې هغه ماشي لګړې شي خط ور ټوپ کې وي داسې راکنه دیتا لک سوچو
حیران بشي چې دې کربوړي ته قدرت کم نظام جوړ کړی دی او دې په کم چل دا ما شیرانی بدا سے اگر رڼا ته برور دا سره رواني په چک بوله نن حال سره کربوړي دی هر سره کزه مو کتا سو یو قبل دی او قبل کربوړي دی خو بس زمره نه وي او ردل تخلو یو سره ونیو چې تعالی شیخ سره سره نو یو سو پټاخې وایو ویل آرامي تشګر دی اړه سګر دی نه تاسو پوه هر سره کربوړي دی بس ماشي تغل ناس دی الله دې امان راکړي نو بس ارشي ته چې ګوري عقل ورته حیران شي دلته یو افسر دې تفصیل به درته تعالی وایم چې ما کونټه په سورش ګیرم پرېخه شکلم ډېر خسته دی اسلامي خبره داسې کوي چې زه درته څوي او چې دا چا ور سره کار دی نو هغه ته وایي چې نه وروره دومره به مال راکوي هغه دومره خو پکې ګټونه نو ول نه داسې چرته کی خیر زبر څه کوم دا نه وایي چې دی به څه خوري نو ورستا خو لس 12000 روپۍ تنخواه شته کنه خو مونږ به هم څه نه څه درکوو ویل نه روپۍ کې لسانې به مال راکوئ شپږانې به تاسو او دی د سرکار افسر مقرر کړی په دې دی چې غلط کار در نه څوک ونه کړي هلته دی ورسره د تنخواګانو سودا کوي چې دومره به پکې مال راکوئ خدای مو کړه چې خنزیر پکې استوئ دا ستاسو ملک نو ډېر مبارک شه مونږ خو ستاسو دوا ده چې دا څومره 50 کاله مې څنګه تیر شو دا باقي عمر به مې داسې تیری خدای خبر چې مینټ هم پاتې دی او کنه هیڅ پته نه لګي خو خپه په دې ما چې پاکستان دا رویه نو خدای به ورته خاورز نه کوي او نه به خاورز ګوري چې عقل پکې نه سوچ پکې نه سمجھ پکې نه په دې عقل سوچ سمجھ پکې نه راځي چې آیا دا پلانې مطالبه زکوم دا مطالبه زکولم شم سرته رسولم شم کنه لکه باریوالو ماته وی چې مونږه جلوس وباسو مالک جلوس مو وستو یو ټیر ګیس درو غرزولو نو منډه په کم طرف وای په دې نه پوي په آرام کې نه تاسو مال د سپیټر نامه راکې زی په اسلام مباد کې جواب کولې شو نو عزیزانو عرض مې داو چې زور به هغه ځای کې چې کوم ځای کولې شي اوس کزوم چې دا ټول جمعه تر کما سره په جلوس دی بس وجه ټول وای به داس کنه ها حاله کرا دی په دې تاڼي ورزو یا په دې کچرو ورزو تاسو به بالکل او که یو بختر بند گاډه مولیدو ورو بداسه دا تماشه ما سلويخ کال تاسو کړی دي په دې پول باندې دا زما مرګري ویلي په ګورنمنت هاوس پر ځو مال بکوي لکه دا پولیس ولار دینم پری دوی ریپیټ هغه وخت اسلام خټک گورنر مال ځای ولا ځای چورته او چې ورالو د ګورنمنت هاوس نه غیر چاپه دا بختر بند گاډي ولاړو چې گاډي ولاړو چې تو پیغه شپېلې خو وړي دي کنه داس ما خامون شماله کوم څنګه بیا په ورزو امرګری راته وې ولې زور ډیر مکا ورستو ګورا چې ورستو مې وکړې هیڅ کوم نو ما تاسو توري منلې وکې دی تاسو تور ما ته معلومه ده یو سړی او خزه ډیره یریدا او یو ناړو یریدا نه ویل کدا څه چل دي تا نه خزه یریږي ډیر او ما ناړو یریږي نه ول زه خروره چې واده مې وکړ په کور تر راغل ما پښو ول په کوټه کې ګیرا وا چاغې میاو میاو کول چاړ مې راوغسته یو سو چړې مې پښو وال خزه مې چوکته چوک دیړه غر کښه پښو په چړو وال هغه مې چې خزه یریدل نه نم یری بس ول خاله لو دم بیګاله پښو کوټې ته بوتلې چاغې میاو کړی دې چاړ راغسته چې چاړ پښو چاړ په چاړو والا خزه ورته ول آغا ای تورنکو او مردن گربه بیا والا است به ماما پیشوګانی موج نه تداول شپې نه ما پیجندلې چې د باګرو دلای د بلدینه ما پیجندلې اوس کډيري پیشوګانی مړې کې ما يرول نه شي نو ماما خپه نشي ما پیجندلې په 50 سلويخ کاله کې دا ځکه چې سویم او سکوم په خپل ایمان کوم د قوم په اعتماد نه کوم په خپل ایمان کوم او دا دواره تکوي چې الله تر سو پوري پاکستان نه د پیرنګي قانون ورک نه دی الله دې د بجدګر مولا سر د پاکستان حکومت ته نه ټیټي پلار مړ کېدو زامنو ته وصیت کو چې زمر شم ما اوس وځوي او ایره مې په بو کې او په هوا کې باج کړي چې زه دې خدای تاړو پیښ نشم چې دې مر شو زامنو اوس وځولو ایره والو زول روالو زول الله چې دې ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا خدای بیا را جوړ
او ځان ته پیش کو چې دا د سوځولو وصیت کې ولې کړی ویل یا الله استاد یاره ډېر ګناهونه مې کړي چې زه به تا ته پیش کېږم څنګه الله وایي زه چې ته ما نه دومره یاره دیار څه مې درته معاف کړه خښېدو مخېدو کې نه ماما خښې کوي او صاحب لوی مولای جنازې لراولي غټ ټار پیټو چې خېټې پورې چاټۍ تړلې هغه جنازه وکړي یا لوی پیر ولراولي چې لوی پیر او لوی مولای دی وخت جنازه وکړي خدای پر اساس کې خدای وموږي د دې غټو جنازې د غټ مولیان کوي کنه نو چې د غریب جنازې نه ځي الله اکبر الله الله وړه جنازه چې سپیره تاسو غونډه مورمړې پران مړې او چې دا سورب مړې او دې ورته ودري او مارم ورپس دا هم کتري او تاسو دا شیخان یې دا چې خان نواب ارباب مړ شي نو په صفونو کې منډي وایي صفونه نه کوي صفونه ټیکي وګي ملاو کوي پنسل چټي کوي وصفه کوي نه کوي لس کوي یو لسي ارسل بن طلاق په خپل نمبر جوړي ما خو تاسو تماشې کوي خدای پیژندلی سو پورن چې دا خدای سره د ذکر علی السلام غو د لګاو نه پیدا کړي والله العظیم که تاسو خدای پری او ذکر علی السلام لا شپږشلې کاله پس او خزل اتیا کاله پس بلی جمله به ګوره تماشه بکې چې خدای زوی ورکی چې په کومه طریقې ورکی دا د الہون ترجمه ده حیران کن کنه د الہ معنی څه ده حیران کن دا حیران کن چې اب هم درته وخم چې دا شپږشلو کالو بوډا او اتیا کالو بوډای نه زوی څنګه پیدا شو